راسي د بیرنګ نوې طریقه را سره وګورئ، ډېره نوې طریقه مې راوړې، په زیات کړی د مشتریان وګورئ، ځکه مشتریان اکثره وخت د بیرنګ د راکښلو سره په تکلیف وي. نوی بیرنګ مات سوی او نو برته بیا څنګه راکاږي، په څه طریقه راکاږي. راسي ویډیو در پای را سره وګورئ. بیرنګ چې کوم وخت مات سي نو چرې زړې چرې بر سره راټولې کړي، دا زوړ بیرنګ جوړېږي. اکثره وخت خلک په چټک راکاږي یا په ویلډ راکاږي. د هغه لپاره دا ډېره اسانه طریقه ده، نه چټک غواړي نه ویلډ غواړي. ګریس به راواخلي او بیرنګ ته به ګریس ورکړي، یا زړې چرې به ګریس سره رایوځای کړي، یا زړې چرې به بیرنګ ته واچوي او د هغه وروسته به د هغه زوړ بیرنګ او په ډېر سمجداري سره ور واچوي. زوړ بیرنګ ته سیم زړې چرې ور واچوي نو انشاءالله ورته ته تکلیف نه درکړي. د هغه وروسته به راولاړ سي ډرم ورنه به دا پنډه سامي پیدا کړي، دا د هر مشتری سره پیدا کېږي. نو د هغه وروسته چې دغه سامي ور واچوي بیرنګ اټومیټیک په خپله راوځي. د هغه بعد نوستي طریقه به ډېره اسانه انشاءالله. ویډیو کوم چیرې د خوښ وړ ګرځېدلي نو د نور ملګرو سره هم شیر کړي. دا ډېره اسانه او نوې طریقه راغلې ده. انشاءالله د همیشه لپاره به موږ ستاسو سره